محترم محمد نصیب د نیمروز ولایت څخه پوښتنه کوي چکه چې یو ډول لوبه ده آیا د دې کول صحیح دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمه دا چکی پوښتنه دې وکړه، ډېره ښه پوښتنه ده، خو اوس اجمالي جواب درکوم د خیره، بیا پر دې زه تفصیلي غږېږم. دوه شان حرمت منسوسي راغلی، یو نردشیر دی او یو شطرنج دی. دا منسوسي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک حدیث کې ویلي دي. نو د دې په حرمت کې خبره نشته، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خصوصي یاد کړي دي. خو د دغو سما سوا نور شان لکه موږ دا ګچه یا د هغه رقم راولاړ شي سړی، دا کرمبوټ دی یا ورکې دي یا داسې نور شان چې سړی کوي، دا څنګه دي؟ ګرانو محترمینو، په دې کې ډېرې اوږدې خبرې دي، موږ ډېره غټه مسله پر دې لیکلې ده، خو هغه داسې دي چې نور شان چې منسوسي حرام نه وي، هغه شرایط چې پکې وي د هغه شرایطو سره بره حرمت نه راولي. که شرایط نه وي بیا حرام دي. د مثال په توګه دا شطرنج دا د هغه وخت خدای رسول منسوسي ووایه، خو دا وجه و چې خلک به ډېر په مشغوله وو، جومات چې نه پاتې دی، اطاعت و بندګي چې نه پاتېدل، او یا به داسې و شعار به د کفارو و، او یا دا بعضې داسې شیان و، او یا داسې وه چې هغه فسق و فجور پر کېدی. دا شیان باره د خدای رسول حرام کړي. اوس که پر دا نورو شیانو باندې ته فرض کړه یو خلک ګچه کوي، دغسې ساتیرۍ کوي، موږ ته په پښتو کې ادرېګاټ و اترسګاټ و کتار کوي، لیکن خو هغه بیا غیبت پر کوي، تهمت پر کوي، یا د بیکاره خلکو شعار وي، او یا داسې وي چې جماعت پر پاتېږي، یا ډېر په مشغوله وي، نور داسې کارونه ځینې پاتې شي. که داسې نه وي منسوسي حرام نه دی، هغه شرایط لري. او چې منسوسي حرام وي هغه بالکل بس حرام دی. لیکن اوس په دغه کې چې چکه دا اوس څه شي ده، دا اوس شطرنج کې داخله ده، په نردشیر کې داخله ده چې منسوسي حرام شي که نه شي. په شطرنج کې خو نه ده داخله. شطرنج ما خپله لیدلی دی، او هغه ما علیحده خلکو ماتاوه، بیا مې راواخیستې، ما هلته ماته وکړئ چې زه یې ووینم، بیا به دا وي. او دغه نردشیر، دا نردشیر ما خپله چې په مخ کې به تفسیر کاوه، ګمان مې کاوه بل طرز مې کاوه، خو اوس د میډیا زمانه شوه، دا مسایل سره واضح شو، موږ چې هر څه وګورو د خارج د دروسترو مذهب علماو، غټ علماو، حتی د امام صاحب د مذهب بعضې علما هم پکښې دي، چکه یې تر نردشیر لاندې کړې ده، تر نردشیر. نو که دا تر نردشیر لاندې شي، نو هلته موږ تر نردشیر نه ده لاندې کړې، موږ پخوا دا ګمان نه و، موږ تر بل شي لاندې کړې وو، موږ دا د کتارو د دې مو فرق نه و کړی. نو که چیرې چکه نردشیر چې لکه اوس داسې په نیټ کې دا ورکړي، ګرده دی درته وایي هر مذهب چې راواخلې، دا درې مذهبونه، حتی د امام صاحب د مذهب بعضې علما وایي چې دا د نردشیر هغه یو فرد دی، یعنې هغه به درې رقمه کېږي، یو رقم یې دغه دی. نو که چیرې یعنې په څلور نفرم کېږي، په دوم کېږي، دا هغه دا طریقه بیان کړې ده، عکسونه یې ورکړي دي، دغه یې ورکړې ده چکه په هغو کې. که په هغو کې شي بیا خو منسوسي حرام دی، بیا مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي څوک لا هغه دا نه وایي چې دا جایز دی. که هر شی پر وي، هېڅ نه غیبت وي نه تهمت وي، حتی چې بزرګان یې کوي، حتی چې ولیان یې سره کوي، بیا هم ناجایز دی، ځکه هغه خو نبي علیه صلات وسلام منسوسي ویلي دي. نو دغه موږ اوس دغه لیدلي، مخکې موږ دا ګمان کاوه هغه یو قسم شیانو په ولاړو کېدله، هغه خلکو به کوله، هغه موږ هغه بلله، خو اوس دوی دغه علماو لیکلي دي چې دا چکه هم د هغو د دغه نردشیر فرد دی. نو اوس بالکل دا ناجایزه ده، څوک د جواز نشي ویلی، ځکه دا منسوسي حرام کې داخله شول. والله سبحانه وتعالی